د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند په هرات ولایت کې د افغانستان د علماو، قومي مخورو، سوداګرو او پانګوالو جوړه شوې غونډه کې د ګډون او وینا په موخه دغه ولایت ته سفر وکړ. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند د هغه سوداګرو، علماو او د هرات ولایت له مسؤلینو څخه مننه وکړه چې یاده غونډه یې ترتیب کړې وه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د جوړې شوې ناستې ته په وینا کې وویل: موږ وتوانیدو چې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې افغانۍ باثباته وساتو، په داسې حال کې چې د سیمې باثباته هیوادونه د خپلو اسعارو د ثبات ساتلو په برخه کې پاتې راغلي دي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال زیاته کړه: پر افغانستان د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو سره د هرات ولایت صنعتکارانو، سوداګرو او پانګوالو ډېری ستونزې حل شوې او کومې چې پاتې دي هغه ته به هم ژر تر ژره رسېدنه وشي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په دغه غونډه کې د هرات اوسیدونکو، سوداګرو او پانګوالو ته زیری ورکړ چې په نږدې راتلونکي کې به د ټاپي پروژې چارې له هرات څخه شروع شي او لومړۍ ګټه به هم د دغه ولایت اوسیدونکو ته ورسیږي. الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند وویل: پر ټاپي پروژې سربیره به د هرات ولایت په صنعتي پارک کې د 5م فاز چارې هم شروع شي. د پل هاشمي په سیمه کې به صنعتي ښارګوټی جوړ شي او د پاشدان او شینډنډ بندونو کارونه به هم په نږدې راتلونکي کې بیا پیل شي.